خبر تیلو څلور ورځو کې له پاکستان څخه 160 کورنۍ هیواد ته راستنه شوي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونه مو هرکلی کوم. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو څلور ورځو کې تر 160 ډیر افغان کورنۍ له پاکستان بیرته هیواد ته راستنه شوي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې یا د کورنۍ د روان کال د غویي له 26 تر 29 پورې د سپین بولدک له لارې راستنې شوي دي. د سرچینو معلوماتو له مخې د یادو څه باندې 160 کورنۍ له جملې څخه 153 کورنۍ چې 1940 کسان کې د اسناد نه درلودو او پاتې 14 کورنۍ چې 8 کسان کې د کډوال اسناد درلودو د یادونه ده چې د پاکستان او ایران په تیرو څه باندې 40 کلونو موده کې میلیونونه افغان کډوالو کوربه پاتې شوی دی. ملګرو دا په زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګان لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.